سلام او وخت مو پخیر خوږو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پرتن وي. خوږو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست 11 لوست ده، 11 صفحه ده او عنوان مو هم لمن ده. خوږو زده کوونکو، نن به زه تاسو ته د لمن کلمه وکاروم چې په کوم حرکتو سره او له څو تورو څخه جوړیږي، تاسو به یې ووینئ. خوږو زده کوونکو، دا هم د لمن کلمه ده چې په لومړي حرف کې لام ده، دوهم یې هم میم او دریم هم نون ده چې له دریو حروفو څخه جوړیږي. لومړی مو لام مو، دوهم مو میم او دریم مو هم نون. دا هم له دریو تورو څخه جوړ شول. او اوس راځو دې ته چې زه تاسو ته حرکتونه هم مشخص کړم. لام، میم، دا هم نون. لومړی حرکت د لام و، دویم د میم، دریم د نون او څلورم حرکت هم په دې ځای کې. خوږو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا له څلورو حرکتونو څخه جوړ شللو. دا هم زموږ د نن ورځې دا نوی لوست و. خوږو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. خوږو زده کوونکو، دا هم زموږ د نن ورځې دا نوی لوست و چې تاسو ته ما وکارولو. خدای دې وکړي چې تاسو به زده شوی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د لمن کلمه له نی او رنګ سره ولیکئ او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندني ایمیل ادرس کې موږ ته راواستوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ، هغه په کومنټ کې موږ سره شریکولی شئ. نو د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.